هر مړی چې مړ شي نو په قبر کې اولنې سوال چې کوم بکیږي، اولنې سوال نو د قبر مبارک نواله تر مدینه منوره روضه اقدس بوري په دې قبر کې یو سرنګ وشي، او په هغه سرنګ کې مړی ته وایي دی خو وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر روضه کې د رسول الله ذات اقدس ورته وښودی شي چې دې ته وګوره ما كنت تقول في حق هذا الرجل، د ده متعلق دی په دنیا کې څه خیالو دا وګوره. نو دغه وخت کې به زمونږ دوه حالت ای، یا خو به دا حالي چې داسې به مړه یو لکه چې دا یو، نو چې داسې مړه یو لکه چې دا یو، نو چې ورته وګورو نو ورته به وایو چې ها ها لا ادري، هاي هاي زه خو والله کدا پیژن، خو چې دی ووایي داسې چې زه خو دا والله که پیژنم. حدیث کې راځي چې ړومبنی ګزار د دې ملایکو داسې وي، ړومبنی ګزار چې دله درکي نو ستا وای چغه به په مشرق او مغرب کې واورېدی شي، ړومبنی ګزار چې صرف دومره ووایي چې دا زه نه پیژنم. او داسې خلق بم وي چې ملایکی ورته وایي دې ته وګوره د دې متعلق دې څه خیال دی، چې داسې ورته وګوري نو دی به وایي چې هذا محمد رسول الله وآمنا به، دا جناب محمد رسول الله دی او ما په دې ایمان راوړی. په خدای قسم مونږ څه سړي لکه مولانا وی چې البسا مشکین زلف یار ما، البسا مشکین زلف یار ما، چونکہ ما دزدیم و زنجیر ما. وی زما د یار زلف خود مشکو د عنبرو پشان دی، زما د یار زلف خود مشکو د عنبرو پشان دی، لیکن زخو غالب ما د پاره بت زنجیرونه جوړ شي. زما د یار زلف کې فرق نشتا، مشکو عنبر دی، لیکن زه ورته غالب ما د پاره بت زنجیرونه جوړ شي. مونږ روزه حج زکات دا په خپل ځای ډیر اوچت شي دي، او مونږ غلیو نو مونږ بم دې سيزونو زولنی وی راتا او پلاس کې بم پرتی وی خدای ته روان کړي. دا حج دې چې تا کړو او د حج نرالی بیا دې څه کول، دا تراوی دې چې تا کړې او د جمعات تراوتی بیا دې پکور کې څه کول، دا ختم دې چې تا کړو. الله قرآن اوریدون بعد قرآنی احکاماتو باندې پویدون بعد هم د قرآن نه بغاوت کول، دا بداسي نه چې پیغمبر په قیامت کې دعوه وکړي چې وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیغمبر با دا الله په حضور کې دعوه وکړي چې پروردگارا دا زما قوم هغه قوم دی چې دنیا کې به ستا قرآن پورې ټوکې کولې، دا هغه قوم. قوت صرف یو د خدای دی، د بل چا نشته. هیڅ طاقت داغه د طاقت په مقابله کې هیڅ سشتن. دا اسمانونه دي، دا څومره عظیم مخلوق دی، څومره عظیم. الله یا ورځ به پسترګو درته وښیم، پسترګو چې دا دومره عظیم مخلوق چې د اسمانونه دي زیرونی سم څه وخت کې. نو القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.
دا بنی آدم به په د اسمان کې د ملخانو غوندې الوتی داس وتكون الجبال كالعهن المنفوش دا غرونه به وګورئ لکه د ډنډت شوي وړی په شان په اسمان کې به پاغوندې الوزي. اوس تاسو غر څه چې دا یو دیوال خوځولی شئ دیوال الله وی دا غرونه به لکه وړی مالوچ چې ډنډت والا په ډنډت باندې وهي او داسې الوزي وی دا غرونه به داسې په اسمان کې د پاغوندو غوندې الوزي. یوم یجعل الولدان شیبا او دا به دومره سخت ورځ وي دومره چې الکان به پکې د ډېر هیبت نه سپینګیري شي الکان به سپینګیري شي پکې. السماء منفطر به الله وی پسترګو به درته وخم چې د اسمانونو به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه به راوغورځي. نو په دغه ورځ به بیا د انسانان څه وایي یوم یفر المرء من اخیه وصاحبته وبنیه. مور به د لور نه لرې لرې منډې وایي او لور به د مور نه لرې منډې وایي. زوی به د پلار نه لرې منډې وایي او پلار به د زوی نه لرې منډې وایي. رور به د رور نه منډې وایي. لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ايحسب الانسان ان لن نجمع عظاما. ستا څه خیال دی چې دا ستا ډوکی به زه بیا را جمع نه کړم ستا دا ډوکی به بیا را جمع نه کړم. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا په خپل ذات مې د قسمی چې دا ګوتې دي ګوتې چې دی کې دی دا کرخم رانه لاندې باندې. یقول الانسان یومئذ این المفر. انسان به په دغه ورځ وایي چې این المفر خدایه چرتم د تختېدو ځای شته که نه یا الله کم خوا وتختم کم خوا لاړ شم. आवाज به ورته وشي کلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر. کلا تختېدې چرته شي سپایانو در تات کړی چوری کزان تا افلاطون د زمانه وې تختېدې شي. نو چې د قیامت سپایانو در ته زولنې په غاړه کې اچولې وي او د مړی نه تړلې خدای ته پیش کړي نو ته به وایې کلا لا وزر تختېدې چرته شي الى ربك يومئذ المستقر. نن ستا د قرار ځای صرف د خدای مخه ده هغې ته به پیش کېږي تختېدی نه شي. عزیزانو الله دې امان راکړي ډېر لوی بوج به د یو ورځې اوس که زه تاسو کېنوم او در نه تپوس کوم چې بیګا ماښام نه تر اوسه تا څومره کارونه کړي دي نو په حساب را کولو به ستړی شي او به تختې رانه او د ټول ژوند ریکارډ به در پسې راوغوښتی شي او درته به مخکې کېدي چې اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. دا خپل کتاب دی ولولا دا ولولا تا چې په دنیا کې څه کړي دي بیا به رستو خبرې کوو بیا به څه